الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو خویندو میندو د پیغام ټي وي مینوالو مستمعینو مشاهدینو، د نن ورځې د درس موضوع ده الجنائز، جنازه او د جنازې مربوط مسائل او احکام على رؤوس الاقلام ضروري. قدرمنو تاسو ته پته ده چې مرګ حق دی. مرګ داسې یو شی دی چې ټول انسانان یې تسلیموي، هر مکتب فکر یې تسلیموي، کافر وي، مشرک وي، یهودي وي، نصراني وي، هندو وي، تر دې چې دهري وي هم مرګ مني، مرګ تسلیموي چې دا شته. خو بیا د هغې نه وروسته عقاید هغه بیا مختلف دي. څوک د هغې نه وروسته بعث بعد الموت نه مني، څوک مړي سوځي، څوک قبر عذاب نه مني، څوک پیشي نه مني، او څوک د هغې د روح تلل علیین او یا سجین ته تلل نه مني. اما مؤمن مسلمان دا ټول مني، قیامت مني، حق دی، الله ته پیشي مني، دوزخ شته، جهنم شته، جنت شته، پل صراط شته،
عالم برزخ شته، د قبر عذاب شته، علیین شته، سجین شته. دا ټول په قرآن کریم کې ذکر شوي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي او زمونږ په ایمان دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي انک میت و انهم میتون. ای پیغمبره یقینا ته مرې، مرګ در باندې راځي او دا ټول انسانان مري او مرګ پې راځي. کل شیء هالک الا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هر څه فنا کېدونکي دي، هلاکیږي، مرګ پې راځي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هر څه تاسو سره فنا کېږي، څه چې د الله سره دي الباقیات الصالحات خیر عند ربک، هغه بهترین څیزونه د الله سره دي او هغه غوره بهتر. نو را بشو جنازې ته. د جنازه دې ته په لغت کې جنازه یا جنازه. بعضې علما وایي جنازه هغه کټ ته وایي چې کله مړی پې پروت وي، او یا جنازه هغه مړي ته وایي چې په کټ باندې پروت وي، بیا د دې عکس. او جنازه د جز نه اخیستل شوی یا د جنز نه، او دا ویل کېږي امام نووي رحمه الله پټوالي ته. مړی هم چې کله مړ شي نو هغه ایسته په کفن کې را ونغښتلی شي، پټ شي. نو ځکه ځینې داسې مسلې دي د مړو دپاره چې هغې ته تغسیل المیت وایي، لمبول د مړي، هغې ته تکفین المیت وایي، کفن ورکول د مړي، هغې ته تجهیز المیت وایي، د مړي رسول قبرستان ته، او بیا وصیت د هغې تنفیذول، او بیا د هغې ترکه کول. دا ټولې مسلې د مسلمان دپاره ضروري دي چې په دې باندې علم راوړي. د دې وجې نه چې کله یو مړی مړ کېږي، په دې زموږ ایمان دی. نو داسې څه آداب دي، خبرې دي، ځینې لازمي دي او ځینې استحبابي دي. چې یو د هغې نه دا چې کله یو کس مړ کېږي نو یغمض العینین یا یغمض العینان، د هغه به دا سترګې پټولی شي کله چې روح ترې وځي. ځکه دا روح تابع دی او د دې روح مطابقت کوي دا سترګې. حدیث کې راځي ان الروح اذا قبض تبعه البصر، چې کله د انسان نه روح وځي نو که په داسې حال کې ووته چې سترګې کولاوي، نو په دغه وخت کې تازه روح وته وي، نو سترګې به پې پټې کړي. هغه شانته بیا دا تر اخره پورې بیا پاتې کېږي که سترګې کولاوي، تر دې خوله به یې پې پټه کړي. او دویم هغه دا چې کله مړ شي نو ته به د هغه دپاره دعا وکړې، جزې فزې به نه کوې. حدیث کې راځي پیغمبر سلام به دعا که اللهم اغفر فلان و فلان و فلان. دریم دا چې هغه چې کله مړ شي نو ته به یې پټ کړې، څه څادر به پرې راواچوې، ټول بدن به یې پټ کړي. بل د هغې به ته د تجهیز بندوبست کوي، او تجهیز کې به یې جلتي کوي، چې کله پوه شي چې یاره د ده نه ساه ووتله نو ځینې به یې پرې وتړي او د کفن بندوبست به یې وکړي. صرف
د هغه کس چې هغه محرم وي د احرام په حالت کې حج او عمرې په رابطه، نو ته به وایي د هغه مخ نه پټوي، سر به یې نه پټوي. دا د هغه یو میزه. بل چې کله مړی وشي نو په دفن کې به یې جلتي کوي، او کوم ځای کې چې مړ شي هغه ځای کې به یې ښخوي. انتقال یې نشته مګر هم که چېرته یې وصیت کړي. بل دا ده چې کله هغه قرضدار وي د هغه د قرضونو د ادا کولو به جلتي وکړي د هغه د مال نه. بل چې وصیت یې کړي د هغه وصیت به تنفیذولی شي، او وصیت هم په جایز او کم د ثلث نه، وثلثو فاقل، یا درېیمه حصه کې یا د درېیمه نه کم. دا ضروري خبرې دي د مړي په باره کې چې ژوندي خپلو خپلوان به دا باندې عمل کوي. بعضې داسې خبرې دي چې هغه امور جایزه دي. کله چې مړی وشي اقارب، خپلو خپلوان، دوستان، نیکان، نو مخې لوسولی شي او لوس یې پرېښوستلی شي چې خلک یې وګوري. دویم تقبیل د میت ښکلول دا جایز دي، شته. ابوبکر صدیق پیغمبر علیه السلام یې ښکل کړی. دریم بکا او ژړا په مړي باندې، ان العین تدمع، خامخا سترګې نه اوښکې ځي. و ان القلب تحزن، او زړه خفه کېږي. او بیا و ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون، وایي موږ د بچی په جدایي سره خفه یو. پیغمبر علیه السلام ابراهیم بچی چې وفات شو خفه شو. د دې وجې نه 2 کاله یې پوره شوي نو خفه شو، وفات شو. خو بعضې داسې کارونه دي چې هغه حرام دي کولی، ترسره کولی، چې یو د هغې نه مثلا چغې، نیاحت کول. دویم آوازونه کول په شان د آواز د جاهلیته، و زما فلان و زما فلان. بل ضرب الخدود، مخونه وهل، په مخونو گزار کول. بل گریوان سیرې کول. او بل آواز اوچتول په وخت د مصیبت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه. دا زما د امت نه دی چې کله څوک ګریوانونه چیري او دغه شانته بې ځایه اوازونه کوي او خپل مخونه او ویښتان هغه شکوي د مصیبت په وخت کې. نو دې وجې نه دا خبرې دا ضروري دي چې دې نه ډډه وکړي. بل د ویښته هغه حلق دې نه منع راغلی. بل ویل او بد اوازونه او حرام چغه بې ځایه د جاهلیت په شان، د دې نه ډډه پکار دی. و زما فلان، و زما ګټیالیه، و زما فلان و فلان. نو دې وجې نه په دې باب کې د میت دپاره غسل ورکول ضروري دي، کفن ورکول ضروري دي، مونځ ادا کول پې ضروري دي، د هغې مړی اخیستل دا پکار دي، دا دفن د هغې دا وایي فرض کفایي ده. همدا وجه ده چې کله یو کس په شهادت ورسیږي هغه له به غسل نشي ورکېدلی، دارنګه کفن به نشي ورکېدلی، دارنګه مونځ هم هغه باندې نه کېږي. په کوم حالت کې به چې دی وي هغه حالت کې به دی دفنیږي. دې وجې نه چې کله جنازه کوي د سړي، نو د سړي به ته د سینې طرف ته به امام دریږي جنازه کوي، او د ښځې به په وسط د نیمایي د زنانه په استقامت دریږي، او جنازه به 4 تکبیره وي. 4 تکبیرو کې به دی جنازه کوي. په اول تکبیر سره به اعوذ بالله ووایي، بسم الله ووایي، او سورة فاتحه به ووایي. او په دویم تکبیر سره وروسته بیا به درود ووایي،
اللهم صل علی محمد الى آخره هغه درود ابراهیمی. په دریم تکبیر سره دغه نه به وروسته بیا دعاګانې وکړي د مړي دپاره، او هغه ډېرې زیاتې دعاګانې دي. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا جئنا شفعاء له، اللهم جئنا شفعاء له فشفعنا. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر له وارحمه ولا تعذبه، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. او داسې نور ډېرې دعاګانې دي. دا دعاګانې به دریم تکبیر نه وروسته وایي، او بیا څلورم تکبیر د هغې نه وروسته به بیا ښي طرف ته سلام او بیا چپ طرف ته سلام دا به وکړي. او کله چې مړی مړ شي دفن شي نو جنازه یې چې وکړه یو قیرات اجر الله ورکوي، او که یو کس قبرستانه پورې لاړ خاورې پرې واړولې نو الله سبحانه وتعالی د طرفه 2 اجره دي، 2 قیراته. د قیرات اندازه ښودل شوې د احد د غره په شان په 100 میله کې هغه غر په مدینه کې د مسجد نبوي شمال طرف ته پروت دی، چې پیغمبر علیه السلام به ویلي هذا جبل یحبنا ونحبه، دا هغه غر دی چې موږ مینه ورسره ساتو او دی زموږ سره مینه ساتي. نو دا خبرې ډېر ضروري دي چې کله مړی دفن شي بیا به یې قبر هم د 1 شبر شرعي ګز دې ته وایي نه اوچتی، دارنګه د هغې پخول به نه کوي، چونه کول به یې نه کوي، بخورات به نه پې اچوي، کتابت به نه پې کوي، په ناسته به په قبر نه کوي، هغه طرف ته به مونځ نه کوي، او په هغې باندې به بلفونه، ډیوې، شمې، غلافونه نه اچوي، دارنګه طوافونه د هغې نه کول، دا شرک دی کولی. دارنګه په هغې باندې به جومات نه بنا کوي، ګمبته به نه جوړی، او نه به دغه مړی په مسجد کې د مسجد په حدودو کې ښخوي. د دې وجې نه تعزیت چې دی دا سنت دی، او د دې الفاظ په احادیثو کې شته چې اعظم الله اجرک واحسن عزاءک وغفر الله لمیتک فلتصبر ولتحتسب، او كل شيء عنده بأجل مسمى لله ما أخذ وله ما أعطى. داسې الفاظ د مړي دپاره دا ضروري دی. پاتې شو چې کله په قبرستان یا د مړي پخوا تېرېدلې نو دا دعا پکار ده چې دا سنت ده. السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اهل دیار من المؤمنین إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. دا دعاګانې کله چې سړی قبرستان ته لاړ شي دا ویلې پکار دي. او زیارت القبور دا سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي افلا فزوروها، ولې د قبر زیارتونه نه کوئ؟ او ما مخکې تاسو منع کړي وای، خو اوس تاسو د قبرونو زیارت کوئ. فانها تذکرکم الاخره، یقینا د قبرونو زیارت کول تاسو ته آخرت در په زړه کوي. ځکه چې یو سړی قبرونو ته لاړ شي نو هغه دا زړه کې تېرېږي چې یاره زم
دغسې به دې خاورو ته به ورځمه او ورتلونکی یم او لکه څنګه چې د دوی بیبیانې وې او د دوی مالونه و بچي و بنګلې وې ګاډي و نن هغه اوس دې خاورو لاندې پروت دی دقه به زما حال وي نو ایسته به رغبت د آخرت هغه پیدا شي نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثروا ذکر هاضم اللذات تاسو هغه ذکر د قطع کوونکي د مزو هغه ډېر ډېر کوئ چې هغه څه شی دی الموت هغه مرګ دی هغه مرګ دی د دې وجې نه مرګ بار بار یادول دا د مسلمان دپاره ډېر مفید دی او الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو حسن خاتمه نصیب کړي بیا د حسن خاتمې خپل اسباب دي علامات دي د سوی خاتمې بیا خپل اسباب دي علامات دي چې یو د حسن خاتمې دا علامه ده چې النطق بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله او دویم بعرق الجبین چې کله د انسان نه ساوځي نو د تندي نه ایسته خولې بهیږي او بل هغه دا دی چې کله انسان وفات کیږي ورځ د جمعې یا د جمعې شپه دا هم د حسن خاتمې علامه ده یا په داسې حال کې وفات کیږي چې هغه په صالح عمل باندې رکوع کوي سجده کوي تلاوت کوي جهاد کوي یا په داسې مرګ باندې دی مبتلا شي چې ایسته په اوبو کې ډوب شي دیوال پرې راوغورځېږي اور کې وسوځي او بیمارۍ د وجې نه مبتون وي دا ټول هغه د حسن خاتمې مرګونه دي الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو حسن خاتمه نصیب کړي او لوی حسن خاتمه هغه مرګ د شهادت دی د دې وجې نه عمر رضی الله عنه ورته وویل چې اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك یا الله مرګ د شهادت راته نصیب کړي او مرګم په مدینه منوره کې او دعای قبله شوې چې په مسجد نبوي کې د سحر په جمع کې ولاړ او د ابو لؤلؤ المجوسي د طرفه په هغه نیزه باندې ولګېده او د همغه د وجې نه دی وفات شو او په شهادت ورسېد او مرګ په مدینه منوره کې او بیا دفن د الله د رسول په خوا کې چې یو ابو بکر دی ورسره بیا عمر رضی الله عنه دی د الله د نبي سره په خوا کې هغه وفات شوي په یو حدیث کې راځي پیغمبر صاحب د احد په غر روانو غر وخوځېده پیغمبر علیه السلام ورته ویلي چې احد اهدي یا اسکن په قلاره شه ته خبرې علیک نبی وصدیق وشهید پیغمبر علیه السلام ورته ویلي په تا باندې یو پیغمبر روان دی بل صدیق ابو بکر او بل شهید چې هغه عمر رضی الله تعالی عنه دی بیا ایسته غر هغه ایسته په قلار شو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټولو ته حسن خاتمه نصیب کړي او د حسن خاتمې اسباب دې الله موږ ته مهیا کړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن